سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او په خپلو چارو کې بریالي واوسئ. خوښ یم زه عزت الله عابد د نوو نتایجو جدولونو ترتیبوونکی د الله پاک په فضل او کرم سره په دې وتوانېدم چې د هیواد ښوونکو او په نتایجو کې چې تخلو مرجو ته په کار کې لا اسانتیاوې رامنځته کړم. په همدې موخه مې د نتایجو جدولونو کارونې ته د موزیشي ویډیو جوړونې ته بیا هم وکړه. د یادونې وړ بولم چې دغه موزیشي ویډیو د تعلیمات اسلامي او د تعلیمات عمومي د نتایجو جدولونو ټولو فارمټونو د کارونې په برخه کې له تاسو سره مرسته کولی شي. دا چې د نتایجو جدولونو ټول فارمټونه په لږ توپیر سره جوړ شوي، نو زه غواړم د هغو له ډلې څخه د شپږم ټولګي فارمټ کې عملاً کار ترسره کړم. کله چې جدول مو راخلاص کړ، نو لومړی کار چې ترسره کوو هغه دا چې دغه جدول د هغه ټولګي په نوم ثبتوو چې غواړو د هغه لپاره دغه جدول چمتو کړو. د دې کار لپاره زو فایل برخې ته بیا سیف از ورته وایو، براوز انتخابو او دلته ورته نوی نوم لیکو. په وروستۍ برخه کې ورته سیف وایو. د یادونې وړ بولم چې د جدولونو ټول فارمټونه اساسي او فرعي شیټونه لري، خو د هر ډول تحریري معلوماتو د ثبتولو لپاره د لیست شیټ څخه کار اخلو. انشاءالله د دې اړتیا به نه پیښیږي چې نورو شیټونو ته د څه لیکلو لپاره مراجعه وکړو. راځو اوس عملاً خپل کار پیلو. په دغه برخه کې د جدول مشخصات د لارښوونو سره سم ښوونیز کال، ټولګی، نګران، ښوونځی، اړونده حوزه یا ولسوالۍ، اړوند ریاست، د ښوونځي امیر، تدریسي مدیر، سرښوونکی او د ښوونځي د نتایجو درې کسیزو هیاتانو نومونه یو په یو په ترتیب سره لیکو. په دغه برخه کې د روان ښوونیز کال د محرومۍ ورځې خامخا لیکو، تر څو په جدول کې د محرومو زده کوونکو پیژندنه وشي. خو دا خبره هم باید په یاد ولرو چې د اړتیا پرته د دغه شته عدد پاکولو هڅه هیڅکله ونه کړو. او بله مهمه برخه هغه دا ده چې که چیرې د وزارت د عالي مقام پریکړه وي چې په تعلیمي نصاب کې بدلونونه راولو، نو کولی شو چې د مضمونونو په نومونو کې ادلون بدلون له دې ځایه راولو. او په دغه برخه کې له پیل څخه تر پایه پورې د شته سرلیکونو مطابق په لاندې خانو کې د زده کوونکو ټول معلومات لکه شهرت، د 4.5 میاشتني ازموینې نمرې او ضوابط، او همدارنګه د کلني ازموینې نمرې او ضوابط د اړتیا او لارښوونو سره سم لیکو. که چیرې یو زده کوونکی د 4.5 میاشتني ازموینې غایب وي، د هغه د نمرو خاني خالی پرېږدو او که اړتیا وه د سلش نښه د اړوندو مضمونونو د نمرو په خانو کې هم درج کوو او ضوابط خامخا لیکو. په دغه کار سره به جدول وشي کولی چې د غایب زده کوونکي پیژندنه په اتومات شکل ترسره کړي. که چیرې غواړو د زده کوونکو د نمرو رسونې پرته د زده کوونکو د پیلې په خانه کې د ټولګي تکرار کلمه ولیکل شي، نو د هغه د نمرو خاني خالی پرېږدو او که اړتیا وه د سلش نښه د اړوندو مضمونونو د نمرو په خانو کې هم درج کوو، خو ضوابط خامخا لیکو. په دغه کار سره به جدول وشي کولی چې د نمرو رسونې پرته د ټولګي تکرار کلمه د زده کوونکو د پیلې خانه کې ولیکل شي. د زده کوونکو د ملاحظاتو په برخه کې د زده کوونکو کیفیتونه لکه د ناروغۍ تصدیق او د نورو داسې مواردو شرحه لیکو. په دغه ستون کې چې د زده کوونکو حال لیکل شوی، دا په دې معنی که چیرې یو زده کوونکی په کلني ازموینه کې د ازموینې ګډونوال یا معذرتي وي، ورته د شامل کلمه، او که چیرې محروم یا سیپرچه شوی وي، ورته د محروم کلمه لیکو. دا ځکه چې له موږ سره د سوټ په برخه کې مرسته کوي. د دغه ستونونو څخه د معذرتي زده کوونکو د مشخص کولو لپاره ګټه اخلو. که چیرې یو زده کوونکی د 4.5 میاشتني ازموینې معذرتي وي، په دغه خانه کې د 1 عدد، او که چیرې د کلني ازموینې معذرتي وي، په دغه خانه کې د 2 عدد، او که سیپرچه شوی وي، ورته د 3 عدد لیکو، تر څو په جدول کې په اتومات شکل وپیژندل شي.
کله مو چې د زده کوونکو ټول اړوند معلومات د اړتیا او لارښوونو سره سم ثبت کړل نو راځو له دغې برخې څخه په ګټه اخیستنې سره د زده کوونکو نومونه د اړوندو معلوماتو سره یو ځای د حروفو په ترتیب برابرو. په دغه برخه کې ورته وایو سورت A to Z. نو زموږ جدول به د حروفو په ترتیب برابر شي، خو محروم او شامل زده کوونکي به سره ګډوډ وي. ښه نو څنګه کولی شو چې شامل زده کوونکي د جدول په لومړي سر کې او محروم زده کوونکي د جدول په وروستۍ برخه کې راشي؟ دغې موخې ته د رسیدو لپاره راځو د زده کوونکو د حال ستون ته، او په دغه برخه کې ورته وایو سورت A to Z. دا دې وموکته چې جدول د حروفو په ترتیب داسې برابر شو چې شامل زده کوونکي په لومړي سر کې او محروم زده کوونکي په وروستۍ برخه کې راغلل. د کتابونو د ویش نوملړ برابرولو لپاره لومړی د زده کوونکو د پایلو ستون په دغه برخه کې سورت ورته وایو. د زده کوونکو نوملړ به د خپلو پایلو له مخې به سره یو ځای راټول شي. وروسته د بریالي پرته د نورو زده کوونکو ستونونه چې پایلې یې سور رنګ ځان ته غوره کړی هغه به په دغه طریقه ډیلیټوو. جدول به پخپله برابریږي. همدغه عملیه بریالي، مشروط، معذرتي، ناکام او محروم شیټونو کې د لارښوونو او د جدول له نوعیت سره سم ترسره کوو. راځو د 12م ټولګي د نتایجو فارمټ د هغو برخو تشریح ته چې د نتایجو جدولونو په نورو فارمټونو کې دغه برخې او شیټونه نشته. د 12م ټولګي فارمټ د 4 میاشتني او کلني ازموینې د نمرو او د ضوابطو د ثبت برخې سربیره د 11م او 10م ټولګیو د نمرو او ضوابطو د ثبت برخه هم لري چې د جدول د سرلیکونو د لارښوونو سره سم په ډېرې اسانۍ سره کولی شو د زده کوونکو اړوند معلومات درج کړو. بله دا چې د 12م ټولګي فارمټ کې د زده کوونکو د درجو معلومولو لپاره ځانګړی شیټ شتون لري چې په اسانۍ سره د زده کوونکو درجې د نمرو او سطح له مخې معلومولی شو. لومړی د پایلې په دغه برخه کې سورت A to Z ورته وایو. بیا د بریالي پرته نور ټول زده کوونکي لرې کوو. وروسته بیا د نمرو د اوسط له مخې په دغه برخه کې سورت لارجست ټو سمالست ورته وایو. جدول ترتیب کیږي. بیا د همدې جدول له مخې د لیست شیټ د درجه بندۍ خانه کې د هر زده کوونکي د معلوماتو په ستون کې یو په یو په لاسي شکل لیکو تر څو د جدول په ټاکلي ځای کې په توماس شکل ولیکل شي. کله چې جدول مو په بشپړ ډول چمتو شو وروستی کار چې ترسره کوو هغه د 10م، 11م او 12م ټولګیو د نتایجو جدولونو شیټ کې د زده کوونکو عکسونو اضافه کول دي. د دې کار لپاره ځو د نتایجو جدول شیټ ته. په دغه ځای کې رایټ کلیک کوو. چینج پکچر ورته وایو. په کوم فولډر کې چې عکسونه مو ساتلي وي له هغه څخه یې انتخابوو. که چیرې د زده کوونکو د زیږیدنې عیسوي نیټه د الکترونیکي تذکرې او د جدول نیټه کې مغایرت ولیدل شي دلته یې په لاسي توګه اصلاح کولی شو او همدارنګه د دغې برخې ښوونیز کلونه د اړتیا په صورت کې بدلولی شو. که چیرې غواړو چې اطمینان ترلاسه کړو چې د نتایجو جدول شیټ کومه خانه د لیست شیټ د کومې خانې سره لینک ده په هماغه خانه ډبل کلیک کوو. بیا د اوکې بټن کېکاږو. موږ نیغ په نیغه په لیست شیټ کې هماغه خانې ته بیایي. که مو د څه بدلولو اراده لرله بدلولی شو. او بله خبره دا ده چې د معلوماتو د لیک لپاره د کټ څخه نه بلکې د کاپي له آپشن څخه کار اخلو تر څو د جدول فورمولونو ته کوم زیان ونه رسیږي. په پای کې د ټینګار په توګه وایم چې د جدول ټول شیټونه د لیست شیټ سره لینک دي. د زده کوونکو ټول تحریري معلومات په لیست شیټ کې باید درج کړو. نور شیټونه یوازې د پرنټ لپاره دي.
دا و د نوو جدولونو آموزي شوي ویډیو خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وسي. په پای کې له تاسې ټولو هیله لرم چې ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. خوښ، آباد او د روغتیا له نعمت څخه تل برخمن اوسئ. د آباد او سرلوړي افغانستان په هیله. د الله په امان. ښې چارې. عزت الله عابد.